سلامونه دوستانو په ډېر مهمه موضوع باندې ویډیو د جوړولو کوشش وکړئ. ویډیو مکمل وګورئ. هغه کسان چې نوي دي او په الماني ژبه نشي کولی خپل ځان معرفي کړي، راځي چې دغلته خپل ځانونه معرفي کړو. په پارت 1 کې دا پارت 1 ده او مخکې ورته نور پارټونه هم جوړوم. خپل ځان معرفي کول ته په الماني ژبه باندې وایي فورشټلن زیش، فورشټلن زیش یا زیخ فورشټلن، ځان معرفي کول. دغه خپل نوم اخلو موږ په دریو طریقو باندې. تاسو ته زه درې وړه طریقې ښیم. زما نوم احمد دی، دغه جمله داسې وایي اش هایسه احمد. بیا وایو زه احمد یم، اش بن احمد. بیا وایو زما نوم احمد دی، بیا مای نام است احمد. کوشش وکړئ دا اش بن احمد له ملګرو سره استفاده کړئ. په دفترونو په رسمي ځایونو کې مه استفاده کوئ. تاسو کولی شئ مای نام است احمد دغه په رسمي ځایونو کې استفاده کړئ. اش هایس احمد هم صحیح ده، خو ټول فارمل څه ده، مای نام است احمد دا صحیح ده. اش هایس احمد وایي زه نومیږم احمد یا زما نوم احمد دی. بیا ورته وایو زما تخلص احمدزی دی. تاسو خپل تخلص بیا ورته وایي زما فامیلی نوم یا زما تخلص احمدزی دی. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو mein Familienname ist احمدزی، mein Familienname ist احمدزی. تاسو ورته خپل تخلصونه یادولی شئ. فعلا دومره زده کړئ. په بله ویډیو کې تاسو زه وایم چې له کوم ځای څخه یاستو، زموږ مجرد یاستو یا متأهل یاستو یا څه مصرفیات لرو، دا ټول درته ښایم. دغه زده کړئ فعلا.